د روژې مبارکه میاشت رسېدلې ده. غالبا چهارشنبه پنجشنبه کې د روژې مبارکه ورشي. د دې په مناسبت باندې په ټوله دنیا کې په نرخونو قیمتونو کې ارزاني راځي، آفرې لګېږي، ارزاني راځي، مفت اجناس تقسیمیږي د خپل ولس سره، د خپل غریبانو سره، خپلو کونډو سره، خپلو بورو سره، خپلو بېوزلو افرادو اشخاصو سره، هغه ځوانان چې بیکاره هغو سره لاس تېرېږي. په دغه برخه کې زموږ تجاران باید رغنده رول پکې ولوبوي. نور کلونو کې زموږ تجربې دا وي چې د روژې میاشتې را رسېږي، د روژې میاشتې په افتخار باندې چې نرخونه راکوز شي، نرخونه څو چنده سره جګېږي، هر څه کې 2 چنده 3 چنده زیاتوالی پکې راځي. زموږ غوښتنه دا ده چې راځي دغه ولس نور کړېدلی هم دی، ځورېدلی هم دی، دردېدلی هم دی، کله د امریکا تر عنوان لاندې، کله د شوروي تر عنوان لاندې، کله د پاکستان تر عنوان لاندې، د تجار تر عنوان لاندې. زموږ غوښتنه دا ده چې ته یې مه ځپه، د تجار تر عنوان لاندې دغه روژې میاشت کې د ګټې مه کوه، دغه 11 میاشتې د ګټې وکړلې، ودې کړلې، دغه یو میاشت ګټه مه کوه.